غونډه غلطي ستا ده، تا ته ما نه ویل چې لاسونه وله مه پرېږده، ستا د لاسه وتښتېدو. دا ټوله غلطي زما وه. ما وله ځکه لاسونه کول راکړل چې روټۍ وخوري. ما ته څه پته وه چې نو ولې ستا لاسونه مات شوي وو؟ بېوقوفه په خپلو لاسو به دې ورکړی وی که نه؟ دا پته ما ته نه وه چې دا به وتښتي، خو زه پیدا به شي غټ ځنګل دی لاوتی به ترې نه وي. میلاو نه شو نو زه به ستا چمړه وباسم او اوس راځه چې ویې ګورو. الو ریحانه ته چېرته یې؟ تا ته پته نشته چې ته به ما نن بوځې، د اوسه پورې ته رانغلې. بس دا دی په لاره کې در روان یم. زه به زر راورسه، هسې نه چې هغه ټرین رانه میس شي. جی جی بھائی جانه به ځای درلم، صحیح ده؟ 5 منټه کې در ورسېدم. انکل دومره کچې ماشوم او ویران ځنګل کې دا اخر څه کوي؟ انکل ما بچ کما خپل کور ته بوزه. بچی ولې پریشان یې؟ او د چا نه دې بچ کومه په دې ځنګل کې څه کوې؟ انکل پلیز چیزو د دې زګي نه په لاره باندې هر څه ووایم. ماشوم مشکل کې دی، اما ته هم بچیان ویټ کوي. انکل څه سوچ کې پلیز ما خپل کور ته بوزه. بچی سپیکر مه کوه، راځه راوخېږه چې ورځې درسم خپل کور ته. تاسو ډیره شکریا چې تاسو زموږ زوی بچ کوم د 2-3 ورځې نه پریشان وو. دا احسان به تاسو چاته نه نه شکریا څه خبره نشته، مړه ستا زوی زموږ د بچو په شان سره دی. خو هلته په لارې کې ولاړو ځنګل کې ما ستاسو خواله راوړو. جی بھائی جان د الله لاک شکر دی چې ما ته خپل زوی میلاو کړو. ورور جانه آینده د خپلو ماشومانو خیال ساته، خدای دې په خپل امان کې وساتي. امین. زما د الله نه دا دعا ده چې ستاسو بچي ستاسو خاندان الله په امن کې وساتي. دا ټیم ستا د راتلو دی چې ته کور ته رالې. بھائی جانه ما ته پته ده چې زه لیټ شو. لیټ خو ټیک ته، خو ستا د وجې نه ما د 4 بجې ټرین د کراچۍ میس شو. جی بھائی جان ستا خبره ټیک ده، خو زه په لاره روان یم. تا زه راغواړم د خپل کارونو دپاره، ته ځې ځوابونه ګټې، خلک بچ کې ته. بھائی جان څه چې کې دا هغه وشو او سبا به لاړ شې که نه ټرین کې. ها ته ما ته چلونه ښې، ته مشر ورور ته چلونه ښې. وځه باته شبه. اخیر وسه وکم، بھائی جان هم په خپل ځګي ټیک دی. ما ته به هغه کار شو چې سمې ډبه ولې وي صحیح به وي، ما ولې هغې ټرین میس کړو. लाहौर से कराची आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस पटरी पर पड़ी, इन बोगियों से टकरा गई। खौफनाक तसादुम में 30 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बाग, जबकि दर्जनों हलाकत का अंदेशा भी पैदा हो गया है। ओ यार تا هغه ټرین نو پکم کې چې زتلم هله چې تلې پکې داسې بار ناقص خپل ورور تقار. ریحانه وروره، تا نن د یو ماشوم زندگی نه ده بچ کړې، زندگی دې هم بچ کړې ده. مطلب بھائی جان زه پوهه نه شوم. بس ته کور ته راشه، جلدي کوه شابه، کور کې به درته ووایم. ښه ټیک دی بھائی جان، بس دا درلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما عزتمنو، زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې خپل ماشومان یوازې پرېښودل پکار نه دي. په معاشره کې داسې خلک دي چې هغې د تښتولو کوشش وکړي سلالش دپاره، او مشرانو نه دا پکار دي چې په کشر باندې غوسه نه کوي، هغه به یې سبا له صحیح په خپله غوسه باندې خفه یې بې معافیانې غواړي. دا ویډیو بار شیر